السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل درنو لیدونکو ډیر ښه راغلی. نن تاسو ته غواړم د بیبون پروژې په اړه معلومات درکړم. ډیرو ملګرو پوښتنه کړې وه چې دې پروژه کې موږ څنګه کار کولی شو. نو له همدې امله مې وغوښتل چې دا ویډیو تاسو ته جوړه کړم او دغه اپلیکیشن ټول معلومات تاسو سره شریک کړم. ګورئ ملګرو، دغه اپلیکیشن هم لکه نور اپلیکیشنونو غوندې ده، ډیر زیات توپیر نه لري. څو برخې لري، په لنډه توګه زه تاسو ته تشریح کوم. اوله برخه د کویز ته، دا راسته لاسوات کویز برخه ته چې کله راسو، دلته ګورئ د درې تورې صفحې چې ښکاري، کېدای شي دغه صفحو کې د تاسې کویزونه راغلي. نن ماته درې کویز راغلي، درې واړه مې پوره کړي دي. دیو کې هر کویز څه معنی؟ کویز یعنی یوه وظیفه. تاسو ته دلته لیکل کېږي چې تاسو دغه ټویټر فالو کړئ، لکه نورو پروژو کې چې کوئ، تاسو دغه ټلګرام چینل فالو کړئ او ډېره ښه ګټه دلته درکوي. نو حتما دا هره ورځ راسئ ویې ګورئ چې دلته څو کویز درته راغلي دي، دا فالو کړئ. دویمه برخه د بوست برخه ده. بوست برخه کې د بطرۍ چارج ده. څومره چې د تاسې بطرۍ چارج ډېر وي، هغومره د تاسې هغومره به تاسو ته ګټه ډېره درکړي. درېیمه برخه د ګیم برخه ده. کله چې د ګیم برخې باندې کلک کړو، داسې بطرۍ شکل باندې یو څه راځي. د بطرۍ شکل باندې یو څه راځي، کله چې په بطرۍ باندې ټپ ټپ کوئ نو هم تاسو ته مایننګ کوي. دا د انوایټ برخه ده. انوایټ برخه کې چې څومره ملګري کولی شئ تاسې راجاین کړئ، ملګرو سره شریک کړئ، نو همدومره به تاسو ته د هغو له طریقه هم یو څه ګټه تاسو ته راسي. او پنځمه برخه هم چې دا د مایننګ برخه ده. ماین برخه ده. ماین برخه کې څو شی لري. یوه برخه چې پورته لیکل شوې ده ډیلی کامبو. ډیلی کامبو ته به تاسې راځئ، ګورئ دغه بطریان یوه سر ته ده، یوه مثلا ښکته ده، یوه منځته ده. دا تاسې خپله انتخابوئ. هره ورځ تاسو ته یو دانه داسې یو کویز درکول کېږي چې تاسې به دلته خپل اټکل کوئ چې دغه بطرۍ دومره چارج لري، دا بطرۍ دومره لري، دا بطرۍ دومره لري. کله چې تاسې د خپل اپ راخلاص کړئ، دا بلته ښکته پورته کېږي. هرې بطرۍ باندې چې څومره چارج تاسې اټکل کوئ، هموغره به تاسې د دې اټکل له مخې په هغه باندې کلک کوئ. د هم اټکل له مخې تر 25,000 کوینه که اټکل مو 100% وي، 25,000 کوینه تاسو درکوي، او که 50% وي 12,500، او که 1% هم د تاسې اټکل سم وي نو تاسو ته 250 کوینه درکول کېږي. او دلته ریواردونه دي. ریواردونه دي تر 10 ورځو پورې تاسو ریوارد درکوي. که هره ورځ راسئ خپل ریواردونه دلته چک کړئ. هره ورځ اوله ورځ 1000 کوینه تاسو ته درکوي، بیا تر 10مې ورځې پورې 10مې ورځ کې بیا تاسو ته 1,00,000 کوینه درکوي. او له یاده مې ونه وځي ملګرو چې د دې پروژې مخکې خرڅول پیل شوي دي. مخکې خرڅولو لینک یې هم ټلګرام چینل کې تاسو سره شریک کړی. تاسو کولی شئ ویې ګورئ چې 0.40 سنټه قیمت لري. دا به داسې نه چې دا کوینونه موږ جمع کوو، دا به په 0.40 سنټه ازار کوو، داسې نه ده. خو یو ښه ګټه انشاءالله چې د دې پروژې موږ تاسو ته راځي. که څه ستونزه هم درلوده په کومنټ کې له ما سره شریک